روس وایي چې اوس د برطانیې استخبارات چې دي هغه په افغانستان کې د طالبانو د مخالفینو ډلو کومک کوي چې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یا سیمې چې دي هغه د طالبانو د واک نه بهر کړي. بل خواته په پاکستان کې د روس سفیر چې کوم دی هغه هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ په جنجالونو باندې بیان ورکړی دی. همدغه شانتې نن د طالبانو د دفاع د چارو وزیر مولا محمد یعقوب ماسکو ته ورسېدلی دی او هلته په کندهار کې د کندهار د طالبانو والی مولا شیرین اخوند چې دی هغه په 12 ولسوالیو کې د امنیتي تدبیر د سیوا کولو امر کړی دی او په دې باندې ټینګار کړی دی. څلور واړه خبرې چې دي د افغانستان د اوسنۍ وضع سره تړلې دي او ډېرې زیاتې پوښتنې بنیادي پوښتنې را پورته کړې دي. اوس که موږ شروع وکړو د الکسندر وینټیکوف نه کوم چې د روس د فدرال یا فدرالي استخباراتو مشر دی هغه ډېرې غټې فکرمندۍ ښودلې دي او هغه دا خبره کوي چې اوس د روس چې کوم استخبارات دي هغه لګیا دي د برطانیې هغه لګیا دي او هغه په افغانستان کې د هغه خلکو سره کومکونه ملګرتیا کوي کوم چې د طالبانو مخالفین دي. دوی وایي چې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونه چې دي هغه له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره چې پول لري هلته د وسلوالې ډلې چې کومې طالبانو مخالفانې ډلې په دې کې د برطانیې استخبارات د هغو ملګرتیا کوي او هغه چې دی باندې فکرمندي ښودلې ده. تاسو موږ ته معلومه ده چې روس یوازینی هیواد دی چې طالبان په رسمیت پیژندلي دي او د خراسان آیسس یا داعش ډله چې ده د هغې سره یو جنجال لري. نو د طالبانو او د روس په شراکت سره د دې فکرمندۍ مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې هغه د خپل کور دفاع هم کول غواړي او په افغانستان کې کچري یعنی یو ډېره بنیادي پوښتنه راپورته کیږي د حالات داسې کیږي نو د دې معنی څه ده؟ یعنی آیا د روسیې دا څرګندونې ریښتینې استخباراتي اندېښنې دي که د لویدیځ پر ضد د ماسکو د سیاسي روایت یو برخه ده؟ دا پوښتنه پکې اوس داسې حلوو چې لویدیځ چې دی په ځانګړې توګه برطانیه او نور هیوادونه هغه د اوکراین په جګړه کې د روس خلاف چې د ملګرتیا کوي نو یو رقابت دی د دوی ترمنځ. نو آیا دا یوازې د استخباراتو د یو بل خلاف د بدنامولو کوشش دی که نه په حقیقت کې هم د روس د کمزوري کولو لپاره په افغانستان کې یو نوې نیابتي جګړه جوړیږي چې له هغه ځایه روس چې دی هغه په آینده کې وځپل شي او په آینده کې هغو ته چیلنجز او مشکلات ورپېښ کړی شي؟ لازم خبره ده که داسې وي نو د دې دپاره چې څنګه وینټیکوف تور پورې کړی دی د داعش نه او د نورو طالب مخالف وسلوالو ډلو نه کومک اخیستل کېږي نو په دې کې به سره هغه جبهې چې هغه طالب مخالفه جبهې دي او په ښکاره کار کوي هغه ملګري کېږي. ډېر سخت یو فکرمندۍ وړ خبره د ځینې څېړونکو تر مخه دا ګڼل کېدی شي چې که چېرې برطانیه امریکا پاکستان په ګډون په دغه سیمه کې په دغه منطقه کې داسې کوي نو د طالبانو حکومت خو به کمزوری کېږي ورسره او یو مشکورنۍ مشکلات به پیدا کېږي. خو د دې سره سره به هلته په روس کې هم د روس خلاف چې په اوکراین کې د غربي طاقتونو د خواهش برخلاف هغه دا جګړه ډېره اوږده شوه هلته د هغو دپاره هم یو غټ جنجال سیوا کوي. اوس د روس او د امریکې او د برطانیې په منځ کې خپل جنجال چې څه هم دی البته داسې معلومیږي د ځینې څېړونکو تر مخه چې یو وار بیا د بدبختۍ نه افغانستان د دې د جګړې د نیابتي جګړو میدان ورګرځېدی شي او که داسې وشي نو آیا طالبان به د افغانستان به د طالبانو د واکه له کنټروله خطر سره مخ شي؟ تر اوسه د برطانیې استخباراتو البته د برطانیې د استخباراتو د دې کړنو په هکله روس کوم کره ثبوتونه نه دي وړاندې کړي او روس داسې نه دي ویلي چې د څه ثبوت دی. البته دا خبره استخباراتو کړې ده. دې تر څنګ که دې ته وګورو چې د طالبانو د پاکستان سره هم یو جنجال دی په دې باندې په پاکستان کې د روس سفیر چې دی البرټ پی خیروف هغه هم وایي چې افغانستان او پاکستان
طالبان ترمنځ روانې ترنګلتیا نه یوازې سیمه ییزه سوداګري زیانمنه کړې ده بلکې مهمې اقتصادي او انرژۍ پروژې هم له ځنډ سره مخ کړي. دا خبرې په اسلام آباد کې کړې دي. د دې ترڅنګ نن بیا مولا محمد یعقوب صاحب چې د طالبانو د دفاع د چارو وزیر دی هغه د طالبانو چې کوم چارواکي دي هغه وایي چې هغه تللی دی روس په روس کې هغه هلته کې د ماسکو کې چې کومه یو انټرنیشنل سکیورټي کانفرنس دی کومه چې روسیې جوړ کړی دی انټرنیشنل سکیورټي کانفرنس یا نړیوال امنیتي غونډه نو مولا محمد یعقوب صاحب هلته رسېدلی دی او هلته موجود دی. لازمه خبر ده چې د روسي چارواکو سره به ملاقاتونه هم کوي. لازمه خبر ده چې د روس امنیتي او استخباراتي چارواکو نه ملاقاتونه پرته به په هغه ځای کې چې کوم نور د مسکو د یورپ په حق لا یا د منځني ختیځ په حق لا یا جنوبي ایشیا په حق لا یا د امریکای په حق لا کوم تصورات دي په دې باندې خبرې اترې کیږي. نو که یو ائتلاف جوړیږي د ماسکو د کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ نو په دې باندې البته طالبان د کوم قسم مشکل او د فکرمندۍ سره مخ کېدی شي نو اسلام آباد هم دا وخت مخالفت لري. ایران کې هم ډیر زیات کوم قوي اعتماد نشته دی. امریکا هم د باور د فکرمندۍ خبره بیا تکراروي چې طالبانو تر اوسه پورې هغه څه ونه کړل کومه تمه چې کېده. یعنې ځینې خلک دا خبره هم کوي په برطانیه کې په اسلام آباد کې په امریکا کې چې د طالبانو نه د بدلون تمه چې وه هغه خوب چې وه خواهش چې وه هغه ځایش هغه نشي کېدی. نو په داسې حالاتو کې لازمه ده چې طالبان افغان طالبان د ځان لپاره به ملګري دوستان ګوري ائتلافیان به ګوري. دا کوشش چې په کور دننه هغو ته کوم جنجال جوړیږي د دې د مخه نیولو لپاره او د دې د کنټرول یا قابو ساتلو لپاره به څه لارې چارې ضرور لټوي او دا لارې چارې چې دي دا لازمه ده چې د افغان طالبان خپل حق ګڼي قسم د هغو په دې موضوع کې مخالفت موجود دی. اوس د دې نه کرا شو د دې څلورو خبرو نه یو بله خبره چې کوم د جنجال او د مشکل یو اظهار پکې څه حده پورې لیدل کېدی شي هغه دا دی چې نن د طالبانو د کندهار والي ملا شیرین اخون چې دی هغه د طالبانو د 1200 ولسوالانو سره په غونډه کې ویلي دي. دا خبره کړې ده چې په کندهار کې د امنیتي حوزو او ولسوالیو لپاره کافي امنیتي تشکیل ورکړی شوی دی او د امنیت په برخه کې هیڅ عذر د منلو وړ نه دی. کمی ولسوالۍ دي په دې کې ډنډ دی دامان دی تخت پل دی پنجوایي ده ارغنداب دی میوند دی شاولی کوټ دی ژړۍ ده او خاکریز ولسوالۍ دي. کندهار البته د طالبانو که څه هم سرخار د افغانستان کابل دی کیپټل چې دی یا دارالخلافه چې دا کابل دی خو مولا هیبت الله خونزاده صاحب چې کوم د طالبانو امیر دی هغه په کندهار کې دی او کندهار کې طالبانو چې کوم کابل کې چارواکي دی هغه وخت په وخت ځي ملاقاتونه هم کیږي خبرې اترې هم کیږي او تاسو وینئ نو په کندهار کې یعنی دا کدی نظر باندې وانه غوښتل شي چې څه کم خطر دی خو د امنیت لپاره دا قسم بیړنۍ غونډه او بیا په دې کې دا ویل چې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده صاحب د پریکړې له مخې دغه ولایت او اړوندو ولسوالیو ته کافي امنیت تشکیل ورکړی شوی دی. اخونزاده صاحب وایي چې په دې کې امر کړی دی نو د دوی لازمه ده د خپل مشر او د خپل کم چې کم هیډ کوارټر دی خپل هیډ افیس دی یا خپل مرکز دی د هغې د خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې چې دي دا روانې دي هلته. نو څلورو خبرو ته که تاسې پام وکئ که دا خبرې په دې انداز کې سړی واوري چې روس وایي چې برطانیې استخبارات د طالب مخالفو وسلوالو ډلو کومک کوي او په دې کومک او ملګرتیا کې هغه ختیځې سیمې چې کومې دي په دې کې لګیا دي د طالبانو نه هغه سیمې اخیستلو کوشش کوي یا دغه کوشش دا دی چې په دغه سیمو کې د طالبانو چې کوم واکمني دا کنټرول دی دا نیمګړی کړی شي یا کمزوری کړی شي. کمی سیمې دي په دې کې چې شمالي ولایتونه دي وبخښئ ختیځ نه شمالي ولایتونه دي په دې کې تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره تړلې پولې چې دي په دې کې یو ټکی. دویم ټکی پاکستان وایي چې هلته TTP او د BLA د هندوستان په لمسه باندې یعنی فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان چې دی غړې جوړي
دویم ټکی دا شو روس په خپل دا خبره کړې ده په کندهار کې امنیت چې دی هغه څه واقع شوی دی نو معنا دا چې د افغان طالبانو خلاف په نړیوال ډګر باندې د فکرمندیو چې بیا اظهار کیږي په کې ستیزی را روانه ده او ځینې خلک دا شک او د فکرمندي هم ښایي که د دې ټولو خبرو معنی دا وي چې نړیوال د روس خلاف په افغان طالبان چې دي دا هلته کې د هغو د کمزوري واک نه ګټه پورته کوي او د روس خلاف دغلته ډلې تیارېږي او افغانستان د جګړې میدان ګرځي نو دا کومه ښه خبره نه ده د فکرمندۍ ډکه خبره ده بیا د تجویز هم ځینې لري چې په دې حالاتو کې باید طالبان په کور دننه د خپلو سیاسي تګلارو کې د بدلون لپاره یو سوچ وکړي یو لاره جوړه کړي چې هغه مخالفین چې هغه د نړیوالو سره ملګري کېدی شي په افغانستان کې د نړۍ ګړۍ جوړېدی شي د دې نه ښه ده چې سیاسي جوړجاړی وي د مشرانو ترمنځ لویه جرګه وي یا بله کومه لاره وي چې په ځای د دې چې نړیوال یو وار بیا راشي او افغانان تقسیم شي او یو د یو نړیوال سره بل د بل نړیوال سره یو د پاکستان سره بل د هندوستان سره بل د ایران سره بل د بریتانیې سره بل د چین سره بل د امریکې سره بل د روس سره ملګری شي په ځای دی چې خپلو کې سره ملګری شي خپلو کې سره لاس ورکړي خپلو کې سره کښېني او خپل نظریاتي اختلافات خپلې کلیوالۍ او تربګنۍ او خپلې چې کوم دي کلبېغۍ او خانداني او قبیلوي اختلافات چې دي دا په دې باندې افغانستان نه کړي قربان که داسې وکړي نو تاوان مکمل او سراسر چې هغه د افغانستان دی او د افغانانو دی په ځای د دې چې برطانیه راځي هغه هلته خلکو سره کومکونه کوي روس راځي د هغې مخالفت کوي پاکستان ځي په افغانستان کې حملې کوي او چین چې دی هلته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره د امریکا خلاف چې دی هلته سرمایه‌کاري کوي د دې نه ټولو نه افغانان که په خپلو کې سره کښېني په خپلو کې اختلافونو سره ختم کړي د افغانستان د کور دننه د افغانستان چې کوم سرحدات دي د هغې دفاع وکړي اقتصادي چارې د هغې دفاع وکړي افغانانو ته د خپل خوښې مطابق د ژوند تېرولو حق ورکړي نو کم سے کم نړیوالو ته به دا موقع په لاس نه ورځي چې د دې بې اتفاقیو نه نفاق نه او د دې ویشل شوي مشرتابه چې کوم تصورات دي د دې نه ګټه پورته کوي بهرحال موږ نه دا مشوره ورکولی شو نه د دې مشورې ورکولو کوم حق لرو البته د یو خبریال په توګه دې خبرو ته په یو غور او په ژور نظر ګورو داسې ورته ګورو چې که چېرې دا ټولې خبرې نقطې راغونډې کړي نو داسې څه نه څه کېدونکي دي چې هغه په آینده کې ډېر منفي اثر پرې باسلی شي او د منفي اثر پرې باسلو لپاره د اوس نه که تیاری ونه نیول شي نو دا زخمونه بیا ډېر ژور کېدی شي موږ په کونړ خبره ونه کړه موږ په نورستان ونه کړه نن ما په باجوړ خبره ونه کړه هغه ځکه چې هغه ډېر ښکاره ده هلته هم یو ډېر جنجال قوي جنجال د هغه ځای نه ځینې ملګري داسې راغلي دي چې ما ته یې قصې وکړلې چې هلته کې ولسونه ډېر د فکرمندۍ سره مخ دي په پوله باندې ډېر څه روان دي چې خلک پرې خبره نه کوي ډېره خبره پرې نه کېږي خو داسې شان کېدونکي دي هلته چې هغه په آینده کې د افغانستان چې کوم جیوګرافیک لوکیشن دی نقشه ده په کې د خلکو سره ډېره غټې فکرمندۍ دي چې څه خبرې روانې دي او په دې باندې که تاسو فکر وکړئ په خپله جناب پخواني ولسمشر حامد کرزي صاحب د طالبانو نه په دې غوښتنه هم کړې وه چې په دې موضوع هلته څه روان دي تاسو باید ولس خبر کړئ ولس چې دی هغې ته کره معلومات ورکړئ نو نن په پروګرام کې به دا مختصر خبرې وکړلې آینده چې په دې سم ډیولپمنټ کېږي تر تاسو به یې دررسوو